د افغانستان په یوه یخه غرنیزه سیمه کې د شپې تیاره خوره وه. خو د شپې په توره تیاره کې یو څو ځوانان د خپل مشر رهبر تر قیادت لاندې راټول شوي وو. د دوی نیت دا و چې د اشغال، غلامۍ او د خپل ضمیر د ملامتیا څخه د خلاصون لپاره د عمل له لارې مقابله وکړي. په یوه خاموشه خړه حویلۍ کې د مشرتابه غږ خاموشه، د پلان کامیابېدو او د داسې ګلالیو ځوانانو له لاسه ورکول یې زړه ته پټ پټ دردونه ورکوي. خو زړونه ډک وو له یوه پخه لوز سره. په زړه او فکر کې یوه خبره وه، یا به سرونه ورکوو او یا به خپل وطن ته ازادي راوړو. بچیانو، دا یو ګام نه دی، دا تاریخ ته یوه وینا ده. ستاسې نیت باید یوازې د الله جل جلاله رضا وي، نه شخصي غچ او کرکه. زه د خپل رب د رضا لپاره دا سفر غوره بولم. که یو ځای کې مې وینه تویږي نو د الله جل جلاله یاد به پرې تازه شي. زما مور یوه ورځ راته وویل، زویه، دا کلی چې تا ته ګنډم دا د عزت کفن دی، همدا به در باندې ښه وي. شاید زما د مور خبره رښتیا وي، همدا کلی مې وروستی کفن وي. یو سپین موټر چې نښانې د دولتي موټر په څیر وې د غره له سره راښکته شو. د نظامي یونیفورم لاندې جعلي اسناد، دولت ته ورته تګلاره او تر هر څه مهم له دنیوي لاسته راوړنو هلي زړونه او پاک نیت. په همدې خاموشه خاموشۍ کې د موټر ټایرونو یو ډول اواز جوړولو چې هیڅوک یې په معنا نه پوهېدل. آیا دوی به په خپل پلان کې کامیابیږي او که جوړ شوی پلان به د دوی له بدنونو سره خاورې کیږي؟ خو له همدې سوچونو او فکرونو سره خپل هدف ته نږدې کیږي. اسناد راوباسئ، دا هم مشکوک موټرونه دي. یو ځوان بغیر له کومې وارخطایۍ ځواب ورکوي. موږ د ځانګړي ځواکونو ماموریت لرو، که باور نه لرې له وزیر سره تماس ونیسه. که وځنډول شو نو بیا به نانا صاحب، داخل شئ، دروازه خلاصه ده. دوی خپل هدف ته ورسېدل. ورځ یو ډول راز له ځان سره ساتلی و. شاید دا ورځ به له نورو ورځو بختوره وه، ځکه نن یو څه عجیب پېښېدونکي وو. بهرني پوځیان، قراردادیان او نظامي چارواکي د مجلس په خوشحالۍ کې غرق وو. څوک له شرابو او څوک له سیاست څخه مست وو. خو په موټر کې ناست کسان چوپ وو. فکر یې یوازې الله وو او نیت یې دا و، د دوی مستی د ملت د وینو قیمت دی، دا به نور ختمیږي. یا الله، دا عمل یوازې ستا لپاره دی. زموږ توان ته مه ګوره، زموږ نیتونو ته وګوره. زړونه ټینګ کړئ ورونو، دا نه برید دی نه حمله، دا د ذلت څخه د خلاصون ځواب دی. دروازه خلاصه شوه. عبدالله د موټر نه راښکته شو. وروستۍ چیغه یې دا وه، الله ته وفادار خلک هیڅکله مړه نه دي. یوې درنې چاودنې د قرارګاه د عیش و عشرت او مستۍ چیغې بندې کړې. هر څه ګډوډ شول. بهرنیو ځواکونو ټوپکونه راواخیستل، خو دویم کس له بل لورې ورننوت.
چا دوی ته اجازه ورکړه دا ډول پیښه خو زما په فکر کې هم نه وه دوی ته هل شوي دي دوی دې نن راغلل زه نه غواړم چې ووژل شم زه ګرل فرینډ لرم ځوانان د لارې هر خنډ ختموي هر طبقه کې ګډوډي ده د بهرنیانو او لوړپوړو چارواکو چیغې د ټوپکونو فیرونه او ویرې ټوله فضا نیولې وه موږ به زو خو زموږ عمل به سل زړونه ویښ کړي دا به د ازادۍ لپاره مهم ګام وي یو څه نور تازه دمي ځواکونه راورسېدل جګړه بیا تازه شوه خو دا ځل هغوی له یو بل روحیې سره مخامخ وو له باور تسلیمۍ او قربانۍ سره ډیری حیران شول چې دا خلک د مرګ نه ولې نه ویریږي دا څه حال دی دا خو یوازې څو کسان دي صاحب دا کسان هغه کسان نه دي چې موږ فکر کوو دا خو له بلې دنیا راغلي ښکاري د قرارګاه ټول چاپیریال ګډوډ و خو فضا پاکه ښکارېده هغه کسان چې راغلي وو پر خپله لاره ولاړل له دنیا نه لاړل خو له ذهنونو نه دي وتلي د کوم هدف لپاره چې الله جل جلاله پیدا کړي وو په هماغه هدف کې خپل روحونه الله جل جلاله ته وسپارل هغوی خاموشه شول خو چیغه یې لا ژوندی ده هغوی ذلت نه خوښوه عمل یې وکړ د ازادۍ یوه شپه د تاریخ سل زړونه بدلوي دغه کیسه په کوم ځانګړي ځای یا پیښه پورې تړاو نه لري بلکې یوازې د یو فکر او تخیلاتو پر بنسټ جوړه شوې ده که مو ویډیو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب ویډیو لایک او کمنټ کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ ستاسو ملاتړ زموږ لپاره ډیر ارزښت لري